لنډه کیسه توره ډوډۍ. نازولې د ښکار نه اوړه په خټین لوښي کې توی کړل. د اوړو په منځ کې د لاس د موټي په اندازه وړوکی اخورګای جوړ کړ. پکې د ګوتو په سر مالګه ودوروله او په ډبلي کې ایښودل شوې خمیره یې چې د ګاونډۍ له ښځې نه راغوښتې وه هم ورګډه کړه. وروسته یې له شنې پلاستیکي لوټې نه اوبه په اخورګي کې توی کړې. اوړه یې لاندې کړل. بیا یې د اوړو د لوښي په سر شکور بیرته سرچپه کېښود. هغه د اور له کوټې نه راووته او سیده په انګړ کې د بادام د ونې لاندې د اوبو آبدان ته ورغله. له آبدان نه یې لوټه را ډکه کړه او اودس یې وکړ. د کوټې مخې ته په برنده کې د ماسپښین په لمانځه ودرېده. لمونځ یې خلاص کړ. لا خپله دعا یې نه وه خلاصه کړې چې د کمر ژړا یې تر غوږه شوه. کوټې ته دننه شوه. کمر یې د زانګو نه راواخیست، ښکلی کړ او خپل پیوندي ګریوان یې خلاص کړ او کمر یې تیته واچاوه. شیبې لا تېرې نه وې چې کمر د مور تی پرېښو او د مور په غاړه کې په هغې تورې څیرې لوبې کولې چې د مور د واده د بکس کنجۍ پرې زړېدلې وه. نازولې خدای خبر چې په کوم سوچ کې تللې وه چې د ایسوف د لکړې د ترک ترک آواز هغه وتخنوله او د چرتونو د نړۍ څخه راووته. هغې کمر له خپلې غېږې نه د کوټې په غولې کېناوه. د ایسوف مخې ته ورووته چې کوټې ته یې دننه کړي. ایسوف د جومات نه د خپلې مشرې لور څانګې سره د کلا تر دروازې پورې راغلی و. نازولې ایسوف کوټې ته دننه کړ. د کمر خواته یې کېناوه. ایسوف له واده نه مخکې د اکا له زوی سره پاکستان ته تللی و. هلته په صوابۍ کې له غره نه ډبرې راکوزولې او په ښار کې وې خرڅولې. یوه ورځ د سرنګي باروتو په چاودنه کې هغه خپلې دواړه سترګې د تل لپاره بایللې. نازولې یوسف د کوژدې نه مخکې د نوروز اکا د زوی په واده کې لیدلی و چې د کلي د نور ځوانانو سره د جومات مخې ته په لوی ډاګ کې اتڼ کاوه او تورې څنې په سپین تندي باندې تاویدې را تاویدې. نازولې د نورو نجونو او ښځو سره د بام په سر ورته ولاړه وه او ننداره یې کوله. هغې په همغه ورځ په ایسوف باندې زړه بایللی و او څو کاله یې په زیارتونو او د کلي په ملایانو ځان ستړی کړی و تر څو یې خدای سوال قبول کړ. ایسوف نازولې په ماشومتوب کې لیدلې وه. هغه په صوابۍ کې په مزدورۍ پسې ورک و چې ادې یې نازولې ورته په نامه کړه. هغه تر پیښې مخکې یو ځل د پلار د ناروغۍ لپاره افغانستان ته راغلی و. 4 شپې یې کړې وې او د نوروز د اکا د زوی واده یې هم تیر کړی و. خو د مور او د کلا د نورو ښځو نه یې د هغې د ښایست صفتونه اورېدلي وو. د نازولې دا ارمان په زړه کې پاتې و چې کاشکې یوسف په روغو سترګو یو ځل د هغې د پیشانه ځوانۍ ننداره کړې وای. یوسف اوس د هغې په ښکلي غږ، نرمو خوږو خوږو خبرو او په کټ کټ خندا باندې زړه بایللی و. یوسف کمر په خپل غېږ کې کېنولی و او لوباوه یې. نازولې ورته په لبي چای جوشه کې تورې چای له 2 پیالو سره کوټې ته دننه کړې او ورته مخامخ کېناسته. څانګه په کوڅه کې له خپلو همزولو سره لوبېدله. نازولې یوسف ته د چای پیاله ډکه کړه. کمر یې د هغه له غېږې واخیست. د چای جوشې نه یې لرې د کوټې په غولي کېناوه
او د خپلې غاړې نه یې کنجۍ راوویسته او د کمر په لاس کې ورکړه چې ویلو به وي. په همدې وخت کې د خپل ټیکري د پیسکې نه یو دوه پتاسې چې غوټه وې راخلاصې کړې او د ایسوپ په لاس کې ورکړې چې هغه یې له چای سره وچیچي. ښځې او خاوند تود مجلس پیل کړی و. ایسوپ نازولې ته وویل په جومات کې سره ویل چې بیګا ته د برات شپه ده، په کور کې څه شته او که نه؟ نازولې خبره په بل پلو کړه او وی ویل ښه دا راته ووایه چې کوم رنګ دې ډېر خوښ دی. ایسوپ مسکی شو او ورغبرګه کړه. ولې دا پوښتنه دې تر څه پورې وکړه؟ هسې چې ورځې راغله بیا درته وایمه. په همدې وخت کې دواړه په خندا شول. ایسوپ له دې لپاره چې د نازولې پوښتنه بې ځوابه پاتې نشي ورته یې وویل په رنګونو کې مې تور رنګ خوښ دی، خو د جامو لپاره مې سپین رنګ خوښیږي، خو یو سور رنګ سره دومره مینه نه لرمه، البته هغه هم د جامو لپاره. نارینه په سور لباس کې ښه نه ښکارېږي، د جامو لپاره زیړ رنګ هم یو څه ښه دی. ته راته ووایه چې ستا کوم رنګ ډېر خوښ دی؟ زما هم تور او سپین رنګ ډېر خوښ دی، نور پیکه رنګونه مې هم خوښیږي. د نازولې مطلب له پیکه رنګونو څخه دا و چې اوس د هغې ژوند په خپله پیکه رنګ درلود. خو یوسف ډېر ځیرک سړی و. خبرې بلې خواته کړه او وی ویل هو د هوا او د موسم خبره هم ده. په ګرمه هوا کې پیکه رنګونه انسان باندې ښه لګیږي. مازیګر قضا و چې نازولې تنور تود کړ او له لاندې شوي وړو نه یې 3 پیړۍ جوړې کړې. کله چې یوه پیړۍ په تناره پورې کړه هغه لاندې وڅڅېده، بله یې پورې کړه هغه هم په خپله لاره لاړه. خپله لاندنۍ شونډې تر غاښ لاندې وچیچله، یو سوړ او سیله یې له خولې راووت. تنور ورته تود ښکاره شو. یوه لپه اوبه یې په اور باندې توی کړې، وروسته یې بسم الله کړه او 3مه پیړۍ په تناره پورې کړه. د الله فضل و چې هغه په خپله لاره لاړه نه. زړه یې راډک شو. ځان سره یې وویل ایسوپ خو ملامت نه دی چې تور رنګ یې خوښ دی، ولې چې بخت یې تور دی. که تور نه وای زه به یې په رڼو سترګو لیدلی ومه. تناره سر یې پټ کړ چې ډوډۍ سره شي. په دې وخت کې څانګې کمر په غېږ کې نیولی و. د مور خواته راغله. کله چې د اور کوټې ته دننه شوه نو سملاسي یې چیغه کړه الله مورې، پیشو خو ټولې مستې وخوړې. نازولې شاته وکتل نو په پیشو پسې ورمنډه کړه. پیشو د سترګو په رپ کې د اور کوټې نه ووته. په همدې وخت کې د نازولې پښه په دیګي باندې ولګېده. د غوړیو دیګی په بل مخې چپه شو او ټول غوړي د غولې په مخ باندې توی شول. نازولې له ډېرې غصې نه په انګړ کې په پیشو پسې تر هغه پورې منډې وهلې تر څو چې هغه د سلیم اکا د کور په دیوالو واوښته. هغه نوره سا وه چې د تناره غاړې ته راستنه شوه. د تنارو سر یې لوڅ کړ. ویې لیدل چې هغه روغه ډوډۍ هم پر مخ یې د سکرو په مخ پرته ده. په وارخطایي یې د اور له سره ډوډۍ راپورته کړه، چاړه یې راواخیسته او د ډوډۍ مخ یې ښه وتراشه. سوځېدلې ډوډۍ له 2 چکېدلو هغو سره په ښکاره کې کېښوده. هغه آلوګان چې مخکې یې غوښتل په غوړو کې سره کړي یو یو یې په تناره کې د اور لاندې کړ تر څو پاخه شي. د ماښام د لمانځه نه وروسته نازولې په دسترخوان باندې د اوبو د کوزړۍ ترڅنګ په یوه قاب کې څو په اور پاخه شوي آلوګان، 2 چکېدلې او 1 سوې ډوډۍ کېښودې.
د ډوډۍ په لیدو سره څانګې په وړه ژبه وویل وای مورې نشپه دې توره ډوډۍ پخه کړې. یوسف پوښتنه وکړه ولې ډوډۍ سوې ده؟ نه هسې دا اوړه مې د نوروز اکا ښځې نه راخیستې، لږ سره بخن دي، دا خو اوس د خان خېلو خویونه کوي، په پراټو پسې ګرځي. نازولې پټه خوله په دسترخوان باندې ناسته وه. بس د برات په شپه یې یوازې څو څاڅکي اوښکې ګریوان ته میلمنې راغلې وې. اوس د هغې په زړه بل ارمان هم پاتې شو چې د برات په بختوره شپه باندې د یوسف مخې ته توره ډوډۍ له څو نیم خامو آلوګانو سره کېښوده او برات یې ولمانځه. د لیکلو نیټه د اګست 12 کال 2009 پېښور حیات آباد.